زه الحمدلله اوس چې میر جوړ شوم زه د ټول علاقې د پوره یم داسې نه چې زه خالي جمعیت علما اسلام د پوره یم زه اوس په دا پلیټفارم دی که مشر دی که کشر دی او که ځوان دی که زوړ دی که ملو دی دا په یوه پلیټفارم در بیا یم او دا کو زه دا نه کوم چې دا مې خپل دی دا د اوس غونډه مو خپل شول وي دا که الکشن کې دا کیسه وي چې هر سړی دون براوي اوس الحمدلله جمعیت ته خدای فتحه ورکړه نو انشاءالله د مو دا امید دی چې په اول ترجیحات کې او زه خدای میر جوړ کړه او د مو علاقه په کوم دي کې چې امن نه نور صاحب او هغه علاقه چې کومه دوه ته علاقانو دو ها مولانا صاحب دا راته وایه لکه دلته خو دینه مخه بل جاتي ټاکنې نه وې شوې په دې سیمه کې اول ځل دی زمونږ خلک پیرا بالات نه دی ورسره ویلج چیرمنان دي همته تاسو به په شریکه څه هلې ځلې کوئ او چې کوم چیرمنان دي هغې کومه ذمهواري جوړېږي تا به کومه ذمهواري وي پکې او دلته د دې سیمې د ترقۍ دپاره مهرباني جی دا ستو چې انشاءالله موږ خو خپله داسې مورد چې کوم چیرمنون دي زه خو غونډ ته دته مبارکي هم ورکوم چې توره مولون د چیرمنون دي په اډوانس که زه دی ته مبارکي ورکوم او انشاءالله د میشو دا کوشش وي چې میش په علاقه کې امن روشي او الحمدلله موږ ته اوس خدای پاک ډېر کاسون په لوس سلندر کړی دي او میش اول کیسه د امن دو په امن کې زیاتې دا چې پاکه چې کومه د منشیات دي او سره چې کومه د علاقې ترقۍ پروګرامونه دي او انشاءالله چې زه داسې مات کړم چې د میش غونډ علاقه په دم یقینا د هر سیمې نه هر ویلیج نه هر نیبرهوډ نه نمایندګان به راځي اسمبلي کې به تاسو سره کني په هغه کې به د سیمې ستونزې چې کومې دي هغه ته په ګوته کوي مولانا صاحب تاسو سره به موږ بیا هم په وخت باندې خبرې کوو اوس ته موږ ته دا ووایه د یو پوښتنه ده تا نه چې ته کله هر وخت په کومه ورځ باندې یقینا په تا باندې ذمهدارۍ ډېرې غټې دي اوس ستا به د دې سیمې دپاره اولي کوم یو داسې کار وي چې د سیمې خلکو ته یوه تحفه ورکړي یو ګیفټ ورکړي د دې سیمې خلک د خپل ځان طرف ته موټیویټ کړي بالکل مو خو اول مو تاسو اول هم دعا دا کیسه مو وکړله چې انشاءالله د مو اول ترجیحات امن ته وي او پنه بعد دا چې کومه د میژ د یبه لونده راونې دي او یا دغه کوشش تو هڅه کوه ورسره چې کومه د زراعت دی ورسره ایجوکیشن دی ورسره هیلث دی دا په ټوله محکمو د مو نظر وي انشاءالله چې توره د مو وس وي دوزه ټول شي نه بحال کوه یبه خو د خدای کور دی خو اسمار ډیم شه چک ډیم شه دا چې میژ وس وي انشاءالله دا وکړي ډېره مننه د وخت راکولو یقینا مولانا صاحب نه د سیمې د خلکو غاړ توقعات دي خو دلته په اول ځل بلدیاتي ټاکنې چې کومې دي وشولې نو یقینا وخت په وخت به ته رکاوټ راځي خو موږ دا امید ساتو د دې سیمې خلک هم دا امید ساتي چې انشاءالله مولانا صاحب دا چې کوم مشکل دي دا چې کومې خلک ستونزې دي هغه به سوکه باندې هواروي